په افغانستان کې ترافیکي پیښې د جګړې په څیر د انسانانو ژوند اخلي. حکومتي چارواکي او د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین یو پر بل باندې د ترافیکي پیښو د کمیدو په برخه کې د لږو هلو ځلو تور لګوي. چارواکي وایي چې د ترافیکي پیښو اصلي علتونه پرته له لایسنس موټرواني او د موټروانانو لخوا د مخدره موادو استعمال په ګوته شوی. وظایف ترافیک از کنټرول د ترافیکو وظیفه دا ده چې کنټرول وکړي، سړک باید د فواید عامې وزارت جوړ کړي او امنیت باید پولیس ونیسي. خو افسوس چې دغه درې واړه کارونه نه کیږي. سړکونه یو طرفي او موږ ترې د دوه طرفه کار اخلو. زموږ موټروانان 20 کاله پر دغه لاین کار کوي. ټول دغه موټر چلوونکي ډیر منظم دي او داسې موټروانان نه لرو لکه څنګه چې غیبت راپسې کیږي چې چرسي یا بنګي دي او ما شخصا په خپله نه دي لیدلي او کوي وینم نو اخراجوم یې. خو چارواکي او همدارنګه مسافرین وایي چې د سړکونو خرابوالی، د سرعت نه کنټرول او د موټروانانو لخوا د مخدره موادو استعمال د ترافیکي پیښو د زیاتوالي علتونه دي. د احمد شاه ابدالي د ترانسپورتي شرکت مشر حاجي احمد الله ډاکټر که څه هم د موټروانانو لخوا د مخدره موادو استعمال ردوي، خو وایي چې دا د پولیسو مسؤلیت دی چې د موټروانانو سرعت او د موټروانانو صحي وضعیت وارزوي. ترافیکي سم کنټرول نشته. دوهم په افغانستان کې جنگ دی، بې امنیتي ده، یعنې بیخي لږ اخواته د ولایت څخه ترافیک وتلی نشي. دریم سړک په 0 کې ضرب دی، ټول سړک مو ټوک ټوک دی. که څوک وایي چې موټروانانو بې تجربې دي، د هر موټروان چې پوښتنه وکړي 10 کاله 15 کاله یې پر دې لین موټر چلولی، بیا موږ موټر ورکوو. خواهش موږ دا دی چې دلته هر سړی د خپل د کور واوره د بل و بام ته ورغورځوي. دا مسؤلیت خاص او خاصه ترافیکو دی. باید پوښتنه د شرکت څه ونیسي، ما لیسنس راوي، د بس خانه یې لایي، زه هغه ډریوروم. دا بیا د ترافیکو مسؤلیت دی چې د هغه د تجربې د هغه ټول شیان چک کړي، بیا هغه ته د بس خانه یې لاکړي. دغه موټروانان چې تاسو کولی سئ که یو بې لیسنسه پکښې ونیول سو، موږ یې ګرم یو، که د بس خانه نه ویله موږ ذمهوار یو چې د بس خانه ترافیک لیسنس ورکړي، د بس خانه یې ورکړي، نور نو شرکت بل خدای شی نشي شرکت څېړنه وکړي. دا نور تخنیکي ټول د انسان تخنیکي بولي کې چې بولي دا ترافیک ګوري، ډاکټر چې اصلي سبق دی ورته وایي، لیسنس دی ورکوي. دا ټول خاص او خاص مسؤلیت ترافیکو دی. او حادثې چې راځي سړکان ډېر خراب دي، بیخي خراب دي، په 0 کې ضرب دي. نو چې په 0 کې ضرب کې په دې ځای کې به د ځغستا ځای چیري، بعض پر مین وخیږي. اوس نو مین کې موټروان ګرام دی، دا هم په لیسنس پورې اړه لري، دا هم په بیټوجیو په چرس پورې اړه لري. مسافرین ځینې ترانسپورتي شرکتونه په دې تورنوي چې بې تجربې موټروانان ګماري او د مسافرینو له ژوند سره لوبې کوي. په عمر کې چرس نه ویسکلي او بیا چې پر جلو کینې نو هغه امتحان کړي. همدا وي چې بې ارادې کیږي، اعصاب یې ګډوډېږي او ټکر کوي او حادثې رامنځته کیږي. موټرونه هم چپه کوي او د 50 کسانو ژوند له خطر سره مواجه کوي. حمید الله د 1580 ډوله بس چلوونکی دی چې له کابله د افغانستان شمالي ولایتونو ته مسافران انتقالوي او دغه پیښو د رامنځته کېدو دلیل دا ډول بیانوي. چې موټر ودروي نو خلک مو لارې بندوي. قانون خو هیڅوک نه مراعاتوي. ترافیکي اشارې خو بیخي نشته. دغه د سالنګ لار چې موږ ورباندې زورازو له اندازې ډیره خرابه ده، هیڅوک ورته توجه نه کوي. موږ چې کله سفر کوو نو حال مو د بار وړونکي له موټره هم خراب وي. نجیب الله هغه موټروان دی چې له کابله جنوب او غرب ته مسافران انتقالوي. هغه پر دغه لوی لارې باندې د ترافیکي پیښو علت داسې بیانوي. له دې ځایه تر میدان ښاره پورې سړک ډیر خراب دی او بیروبار هم ډیر دی. خلک قانون او مقررات سم نه مراعاتوي. تر هغې چې تیر شي بیا نو ماینونه دي. له دې خوا په یوه لار ځو او له هغې خوا بیا په بله لار ځو. د همدې بې نظمیو او ناامنیو سره بیا ټکرونه او پیښې هم رامنځته کیږي. خو د افغانستان د ترافیکو رئیس سید نور الله مراد بیا د لیسانس د ویشلو په برخه کې د ستونزو او په لویو لارو کې د لږ کنټرول په منلو سره وایي تر هغه وخته چې د چلولو کلتور رواج نشي د ترافیکو مشکلات به حل نشي. زمونږ بارچلانی شرکتونه او زمونږ ترانسپورتي شرکتونه په قانوني لحاظ ټول په افغانستان کې ثبت نه دي، یو تعداد کم ثبت دي او هغه چې ثبت دي هغه هم خپل هغه کم قوانین او هغه مقررات چې د اداراتو د طرف هغه ته
د تطبیق په مخه باندې ورکول کیږي هغه 100% نه تطبیق کیږي. حتی په یو تعداد مواردو کې هغه څوک لوی موټر چلایي چې هغه رسمي اجازه نامه نه لري، جواز نه لري، او حتی موږ د دې اسناد او شواهد هم لرو چې په لوی لارو کې دغه ډرایوران د مخدره توکو نه استفاده کوي، د نشي توکو نه استفاده کوي چې د اکثر اوقات منجر کیږي په لوی حوادثو چې د حوادث د افغانستان د شمال په لوی لارو کې د جنوب په لوی لارو کې اتفاق غورځېدلی دي. د افغانستان د ترافیکو رئیس وایي دغه ادارې اوس د ښار په دننه او د لوی لارو په اوږدو کې سیار ټیمونه جوړ کړي چې د موټروانانو سرعت او د موټروانانو صحي حالت څاري. خو په دغه هیواد کې له 1.5 میلیون څخه زیاتې نقلي وسیلې موجود دي چې دغه وسیلو یوازې شاوخوا 90 سلنې ته لایسنس ورکول شوی دي. د وسایطو په ارتباط موږ راجستر شوي حدوداً د 800 نه تر 900 زره پورې راجستر شوي وسایط په افغانستان کې لرو. البته دغه وسایطو آمار پرته له دې دی چې هغه راجستر شوي نه دي، د غلط لاس وسایط دي یا د درست لاس وسایط دي، ولې راجستر شوي نه دي او په قاچاقي شکل او په غیر قانوني شکل باندې په ښارونو کې او په واټونو کې ګشت و گذار کوي. دغه راز یو تعداد وسایط په تزویري او تقلبي پلیټونو باندې ګشت و گذار کوي چې په فعلي شرایطو کې دا لږ ستونزمنه ده چې ټول تفکیک شي او ټول تشخیص شي. علاوه پر دې دغه لوی لارې ناامنه هم دي او موټروانان غواړي په تلوار سره خپل مقصد ته ورسیږي او زیاتره سړکونه د ماینونو د چاودنې له امله ویجاړ شوي دي.